السلام علیکم. زه یم اباسین یوسفزی د مفکورې لخوا د رڼا بڼ یوه ښایسته د ماشومانو رساله مې د نظره تېره شوه. بیا مې د هغې درې ګڼې ولیدې. یقین وکئ چې ډېر خوند یې راله راکړو، ځکه چې موږ تر اوسه پورې د ماشومانو د ادب لوري ته د ماشومانو تربیت ته ډېر پوره پاملرنه نه ده کړې. پکار دا ده چې داسې رسالې په نصابونو کې موجودي، په سکولونو کې موجودي او ټولو بچو ته ښودلی شي او لوستلی شي، ځکه چې په دې کې په یو وخت باندې د وطن مینه هم شته، د انسانیت مینه هم شته، د ځناورو سره مینه هم شته، د هغې نه علاوه پکې لوبې هم دي، ولسیت هم پکې دی، د هغې سره سره پکې بله اړخونه دي. نو زه ګڼم چې د مفکورې رڼا بڼ چې دی دا یقینا چې د ماشومانو د تربیت لوري ته ډېر لوی ګام دی او الله دې مفکورې له نورم توان ورکړي چې زمونږ د بچو، زمونږ د زلمو، زمونږ د پیغلو د تربیت او د هغې د علمي تندې د سړولو دپاره نور ګامونه هم واخلي.